بالاخره 4 میاشتې وروسته په لغته ووهلم، ایسته یې شوټ کړلم، پوزې له دندې یې وشړلم، تنخواه یې رانه کړله. جنرال موبین وایي په ملا کرسۍ هیواد نه چلیږي، حکومت کې په کار کولو پښیمانه یم. دا چې نورې څه ویلي له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زه نه حکومتي سړی یم، نه مې کومه دنده مخکې مې څه کړې ده، والله هغه مې یوه اشتباه وه، خو مجبوره سولم چې قومندانۍ ته کله لاړلم، وایي ته به موږ سره کار کوې. مال زه نسم کولی، بیا دغه ویندویي خو بیخي د ما خوښ نه ده، خو هر څه مې چې وکړه مجبوریت وزتي. بالاخره 4 میاشتې وروسته په لغته ووهلم، ایسته یې شوټ کړلم، پوزې له دندې یې وشړلم، تنخواه یې رانه کړله. دا شی مه کوه. او نه زه د داسې نظام پلوي یم چې هلته مولاکراسي مکمل هر څه د طالب په لاس کې. وروره دلته مسلکي وزارتونه دي، زه هر وخت چغې وهم چې دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي. مسلکي ریاستونه دي، دا باید مسلکي خلکو ته ورکول سي. خلیفه صاحب وزیر د داخله په همدغه الفاظو دا خبره ونه کړله چې په دې نظام کې موږ ټول حق لرو. اوس د مخابراتو وزارت دا یو مسلکي وزارت ده، دا باید مونږ ته یو څه وښیي. اوس په 2 کالو کې ګوره د تیر نظام نرخونه او د اوس هېڅ فرق نه سره لري، خو هغه وخت کې که نرخونه زیاتو خو طالب ته اجازه ورکوله، د امنیتي ستونزو له وجې د دوی مصارف زیاتو، په هر ټاور باندې به د چا خبره یوه پوسته وه. اوس خو هغه شیان نشته، باید دغه نرخونه یا کم سي یا خلکو ته قناعت ورکول سي. فواید عامې ده، سرکونه باید جوړ کړي. وروره پرونه همدا خبره ونه کړه ضیاء الرحمن صاحب چې باید جوړ سي، باید په نړیوال سټنډارډ جوړ سي، قراردادونه داسې اوسي چې هغه اوږدمهاله وي. نو داسې خو نه ده وروره میاخیل صاحب چې ته تاوسې راتاوسې. دلته یو مبین دي لیدلی ډرز د پچو بوجې په دې سارور خطا کې، دلته ضیاء الرحمن صاحب هم ده، عبدالله هم ده، دا ټول دي. زه د نظام د مثبتو کارونو پلوي یم، منفي قسم په خدای که پلوي یم دا نظام مې له لاسه ځي په دغه واجه باندې. د خلکو واټن له نظام سره زیاتیږي، ورځ تر بلې بیا زیاتیږي. نو بله ورځ چې میاخیل صاحب دا نظام لاړه او تا ته قدرت په لاس درغی، خو نه مې پرېږدي، تر ټولو زیات ما ډبه یې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.